که د چا په زړه هر قسم ارمان وي او هغه نه پوره کېږي د نن نه د یا الله یا رحمان یا رحیم دا وظیفه راونیسئ او 15 ورځې وکړئ په دې طریقې سره چې کومه طریقه درته وښیم انشاءالله تمام د زړه ارمانونه به د ستاسو پوره شي تمام خواهشات به الله جل شانه ستاسو پوره کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته زما رونو او خویندو زمونږ او د ستاسو حاجتونه وي هغه حاجتونه زمونږ او د ستاسو نه پوره کېږي ډېر زیاتې دعاګانې الله جل جلاله ته وکړې لیکن لا تر اوسه پورې زمونږ د زړه چې کوم ارمان دی هغه ارمان لا نه دی پوره شوی نن د الله جل شانه 3 نومونه دي یو پکې ذاتي نوم دی او دو پکې صفتي نومونه دي یا الله یا رحمان یا رحیم د دې وظیفې داسې عجیبه پیدا درته ښیم کلم چې دا وظیفه تاسو راونیسئ د جمعې د ورځې نه به شروع کوئ 15 ورځې وظیفه را څنګه طریقې سره به کوئ نو هغه طریقه به درته وښیم انشاءالله ان قریب نو که دا وظیفه تاسو راونیسئ نو ستاسو هر قسم حاجتونه چې وي الله جل جلاله به پوره کړي د څه نه به ورته اسباب برابریږي چې د ستاسو په وهم فهم ګمان کې به هم نه تېرېږي کله کله انسان په دنیا کې اوسیږي د انسان زړه ته هر قسم خواهشات راځي لیکن جایز حاجتونه زمونږ د ټولو ارزو تمنا وي چې زما دغه حاجت دا حاجت دې پوره شي خو پوره کېږي نه قسم قسم حربې قسم چلونه هر څه وکړو پیسې ولګو محنت کړاوونه وکړو خو زمونږ حاجتونه لا تر اوسه نه دي پوره شوي نن نه دا وظیفه راونیسه ته وګوره چې الله جل جلاله ستا سره څنګه امداد کوي حاجتونه یې د کوم ځای نه پوره کېږي داسې ځای نه به حاجتونه د ستا پوره کېږي چې په ذهن کې به دې هم نه راځي چې زما د حاجتونه الله جل جلاله څنګه پوره کړل دونه مبارکه او پاورفل وظیفه را خصوصا د هغه رونو دپاره چې د هغې لا واده نه شوي د هغې خویندو رونو دپاره چې لا تر اوسه پورې د هغوی واده نه شوي نو که هغوی دا وظیفه راونیسي انشاءالله چې زر تر زره به رب العالمین هغوی ته په ښکلي ځای کې رشته ورکړي او که رشته یې کړې وي نو انشاءالله چې دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ورته څه داسې ذریعې او اسباب برابر کړي او د هغوی ودونه به زر تر زره وشي یا یو انسان په سخت مشکل وختونو کې ګیر شوی دی هېڅ د خلاصۍ لارې نشته دی که د هغې مشکلاتو او د هغې مشکلو وختونو نه ځان ایستل غواړي یو کس نو هغه دې خو دا وظیفه راونیسي 15 ورځې دې وکړي انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به هغه مشکلات آسان شي هر قسم بند لارې د دې وظیفې سره ازادېږي هر قسم د زړه خواهش د دې وظیفې سره پوره کېږي لیکن یو خبره ته کوم چې ګورې د ناروا کارونو دپاره استعمال نه کوي د جایز حاجتونو دپاره د دې وظیفې استعمال بالکل کولی شي زمونږ د طرف نه تاسو ته مکمل اجازت دی لیکن که د ناروا کارونو دپاره د الله جل جلاله د پاک او مقدس نومونه تاسو استعمال کړل ګورې د قیامت په ورځ باندې به بیا په خپله د خپل ځان جوابدهي یې د خپل ځان به په خپله جواب ورکوئ زه به بیا د ستاسو نه بری یم ولې زه چې دا کم وظایف تاسو ته هم د ستاسو او د عالم دنیا د انسانانو د سهولیت دپاره ښیم چې یو مسلمان ورور ته په دې باندې خیر ورسي او که یو انسان بیا د دې وظایفو غلط استعمال وکړلو نو د هغې ګناه به د هغه په غاړه باندې وي زه به د هغې نه بری یم نو بهر کې د حاجت د پوره کېدو دپاره یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه راونیسه حاجتونه به دې پوره شي نن سبا زموږ په کورونو کې د رزق پریشانۍ ډېرې زیاتې د رزق تنګسیا سره موږ ډېر زیات مخامخ یو نو که نن نه موږ د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه راونیسو انشاءالله چې دا شکایت به بیا نه روزي به دې الله جل شانه ښه ډېره فراخه کړي نن سبا زموږ او ستاسو زیاتې مجبورې او زیاتې پریشانۍ هغه د غریبۍ نه دي
زه مسلمانان رونه د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی دي که دا غریبانان رونه هم دا وظیفه شروع کړي یا الله یا رحمان یا رحیم طریقې درته وښیم نو که دا وظیفه دوی هم شروع کړي نو الله جل جلاله به غریبي او مسکیني ختمه کړي او مالدار به کړي الله جل شانه او داسې مال دولت به ورته رب العالمین ورکړي چې د ځان سره به ځای کولی هم نه شي ولې الله جل جلاله ته اسانه ته الله ته خو دونه ګرانه نه ده دې نه علاوه یو روړ دی او هغه ته کاروبار نه ملاویږي ډېر سخت پریشانه دی سر تندې نه لګي نو که دغه رونه هم دا وظیفه راونیسي انشاءالله 15 ورځې وکړي طریقې درته ښیم نو انشاءالله چې په دې مودې کې به دننه الله جل شانه تاسو ته یو ښکلی مزیدار کاروبار هم درکړي داسې کاروبار به چې د حلال روزګار به وي او د امن د سکون والا روزګار به وي انشاءالله دې نه علاوه چې د ستا هر قسم حاجتونه وي زه به تا ته کم حاجت یادوم لکه مثلا په تا باندې قرضونه دي او د قرضونو د لاسه ته ډېر زیات پریشان راغلی او قرضونه یې دومره کړي دي چې د ستا دا 60 بالکل راګیر کړی دي او د خلاصې هېڅ ذریعه نه جوړېږي او نه څه داسې څیزونه شته چې یاره دا قرضونه ورسره ختم شي لکه بعضې وخت کې خلک قرض وکړي په دې ارادې سره چې زه وخت به راشي او دا قرض به ختم شي وخت به راشي دا قرض به ختم کم بیا به ورکم دې قرضونه کوي لیکن یو ورځ د بلې نه بدتري بله ورځ د بلې نه بدتري بله د بلې نه بدتري چېرته د باندې ښه ورځ رانغله نو که یو انسان د قرضونو نه هم ډېر سخت تنګ راغلی نو که هغه انسان هم دا وظیفه راونیسي انشاءالله چې زر تر زره به رب العالمین د تمامو قرضونو نه خلاص کړي یا دې نه علاوه چې هر قسم حاجت وي زه به تر کومې پورې تاسو ته لګیم چې دا د حاجت او دا د حاجت بس د هر حاجت دپاره د هر پریشانۍ د ختمولو دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دې وظیفې کولو طریقه څنګه را انتهایي اسانه وظیفه راښه دا به د جمعې د ورځې نه شروع کوئ د جمعې په ورځ باندې که سړی کوي نارینه کوي د زنانو درته بیا ویم که نارینه کوي نو نارینه دې د مازدیګر لمونځ د جمع سره وکړي او د مازدیګر د لمونځ نه پس دې د قبلې په طرف باندې په یو ځان له ځای کې کښېني ښه خبره دا ده چې په جماعت کې کښېني نو ډېره ښه ده کو جماعت کې ناسته ورته ګرانې په یو بل ځان له ځای کې کښېني خو چې د دې وظیفې په دوران کې توجه هم بل خوا نه ځي او چا سره په دې میاشت کې خبرې اترې هم ونه کړي په داسې محفوظ ځای کې کښېني 3 ځله دې په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي بیا دې سترګې پټې کړي او بې تعداده یعنی ښه ډېر چې شمېر معلوم نه وي ښه ډېر دی یا الله یا رحمانو یا رحیم وظیفو کې بې شمېره د مازدیګر د لمونځ نه پس ډایرکټ شروع کړي او د ماښام د بانګونو سره دې ختم کړي کله چې د ماښام اذانونه شروع شي نو بیا د وظیفه ودرې خو چې څنګه د ماښام اذان ختم شي د دوی په مسجد کې ډایرکټ د الله جل جلاله ته لاس پورته کړي او کم حاجت تی زر تر زر دی بیا د حاجت غواړي ځکه دغه وخت انتهایی کم وي که نه نو زر تر زر چې د کم حاجت دپاره دی دا وظیفه کړې ده بس دا حاجت الله جل جلاله نه وغواړه انشاءالله چې په دې هفتې کې به الله جل جلاله د ستا حاجت پوره کړي که دې هفتې کې پوره نه شو نو په 2 جمعې باندې بیا د عمل وکړه که 2 جمعې باندې پوره نه شو نو په 3 جمعې تر د 5 جمعو پورې د عمل مسلسل جاري وساته یو جمعې کوه انشاءالله چې په دې موده کې به رب العالمین هغه د سخت نه سخت حاجت ولنی دا ورته رب العالمین پوره کړي هغه ناممکنه حاجت به الله جل شانه ممکن کړي الله جل شانه به د ستا حاجتونه پوره کړي او که زنانې کې نو زنانه خو جماعت ته نشي راتلی نو که زنانه دا وظیفه کوي نو هغه دی د مازدیګر د منځونه پس یو محفوظ او ځان له ځای کې کښېني چې چا سره خبرې اترې نه کړي د وظیفې په دوران کې او همدغه طریقه ده چې د قبلې طرف ته مخکې سترګې دې پټې کړي او 3 کرتې په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي او بیا د بې شمېره سترګې به پټې وي او بیا د بې شمېره دا وظیفه وکړي یا الله یا رحمان یا رحیم او بیا د 3 کرت درود شریف ووایي
او د ماښام د اذان نه پس دی لاسونه پورته کی او الله جل جلاله ته دی سوال وکي چې د کوم حاجت دپاره یې کړی دی د هغې حاجت دپاره سوال وکړه انشاءالله چې زر تر زره به الله جل جلاله د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي تمام پریشانۍ به الله جل جلاله ختمې کړي یو ډېره زبردست او پاورفل وظیفه مې درته وښوله بلکل یې تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی هر څوک هر سړی د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي